جواد هزار صاحب چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولیدې زما او ستا ترمنځ ښکلي تضاد ولیدې خانه خراب زړه مې په تا پسې برباد ولیدې جواد هزار صاحب چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولیدې چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولیدې زما د قام مولا ملک او ښاغلي اخانه ژوندی احساس ژوندی ضمیر دی ارواښاد ولیدې باداره دغه یو جواب درنه په جار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل ازاد ولیدې چې ښه خبرې چې د ښکلو زړونه نه نرمېږي دغلته څه ملګري ناست دي کامران دانش دی جاوید ملنګ دی عثمان قرار دی دغه ټول ملګرو ته یې دا شعر ډالۍ چې ښه خبرې چې د ښکلو زړونه نه نرمېږي عابد ملنګ بیا په ژبه دې فریاد ولیدې نوي څو شعرونه دي بس ټایم نه ضایع کوم چې یا ربه ما د خپل احساس له دې ستم خلاص کړه یا رب ما د خپل احساس له دې ستم خلاص کړه یاران عقل واخله یا مې له دې غم خلاص کړه یا مې فطرت بدل کړه یارانه دا ژوند واخله یا مې فطرت بدل کړه یارانه دا ژوند واخله یا مې د ژوند د حادثو له دې ماتم خلاص کړه ربه طاري مې کړه په ذهن تمامي فکرونه ربه طاري مې کړه په ذهن تمامي فکرونه خو رب ذهن مې له دغه یو څه نه مخلاص کړه پښتون وطنه د ژوند ټول سپرلي دې بیا زرغون شه پښتون وطنه د ژوند ټول سپرلي دې بیا زرغون شه پښتون وطنه رب دې نور له دغه بمه خلاص کا پردیسي یاره رب دې خپل وطن ته بیا راوله رب دې باقي د پردیسۍ له جهنمه خلاص کړه عابد ملنګ چې د قام ترجماني نه کوي عابد ملنګ نو الله دې د قلمه خلاص کا دغه یو څو بدري شعرونه وایم چې بس لنډه دا چې چاته مه کوئ اظهار د مینې ښکلي بې درده وي راوغورځئ معیار د مینې خدای دې د ښکلو په لوظونو باندې اور پورې کړي خدای دې په سیند باندې لا وکړي انتظار د مینې هوس لباس او د غرض تر حده ورسېده بلا نه اولی شو سړیه کاروبار د مینې او بس ډېره مننه